چې کوم یو منشي معتبر شي ګرانه په ژوندانه یوالې نه کېږي قدرونه سره جلا جلا کېږي او جدا جدا به تباه کېږي نو شل شل مه کېږئ سل صحیح په دې ترتیب د خوستیانو سره مصروف سئ د خپلو قومونو سره مصروف سئ دغسې فهرستونه او لستونه سره جوړ کړئ جرګې ولېږئ هر چېرته د خبرو له لارو څخه یې فیصله کوئ اول زه ورته حاضر آماده یم که خبرې سره نه مني ته وایي چې توره راواخله نجیبه نو ما خو توره اخیستې ده تر اوسه پورې ورسره لګیا یم درته ومېلي چې د دوی زور راباندې نه دی بر ورته راته وایي چې اته اویا هېوادونه ورسره دي سل دي چې پروا نه کوي مګر به زه خوا د اقل د وطن د یو زلمي په حیث د یو پښتون په صفت دا شمله مې خو د دوی پښو د چا پښو ته پردو پښو ته خو نه ده ور اچولې پته باندې مې خو دومره ننګ او غیرت ګټلی دی او بیا تا باندې زه دا وایم چې زه حاضر یم درسره توره کړم بل څوک نه راولم دا رښتیا درته یم چې بل څوک نه راولم نه یې راغواړم ځکه چې زه قوم لرم زه وطن لرم زه خلک لرم زه تاریخ لرم زه خپل قوم زه خپل وطن زه خپلو خلکو زه خپل تاریخ ته آواز راپورته کوم چې راپورته سئ ملا یې وتړئ چې چېرته څه خل توره کوئ زه حاضر یم د تاسو په مخ کې په اول قدم کې سره لاړ شو بسم الله او د نورو قومونو سره هم داسې نه چې تاسې اوس بیا دې څخه ووتئ چې ولا نجیب راته ویل چې د نورو قومونو سره نه وګورئ چې دغه ازبکو ترکمنو تاجکو دوی راټولو نو راځئ یو څو ورځې به دلته بیا هم بانه را پیدا سو سره راټول وي نه یو تعداد دغه برخې ته پرېږدئ او یو برخې یو تعداد وظیفه واخلئ لاړ شئ خپلو قومونو ته ځکې د ګردیز نه نیولې تر لوګره پورې هغه چې نیولې تر پکتیکا پورې پکتیکا نیولې تر خوسته پورې پاکستان ته ځئ جلال آباد ته ورځئ هر چېرته چې ورځئ خپل وظایف سرته ورسئ یو تعداد دلته پاتې شئ او نور قومونه راټول کړئ او د ټولو سره مشوره وکړئ ځکه چې د افغانستان خاوره د ټولو افغانانو خاوره ده او ستاسې بزرګواري به په دې کې وي چې تاسې دا مشوره د نورو قومونو سره او د نورو ملیتونو سره شریکه کړئ لکه چې په لویې جرګې کې کښېنئ لکه چې تاریخ دا ښودلې ده د نورو قومونو یووالی او اتحاد مو چې سره راوسته زه تاسو ته یم چې دا اتحاد او یووالی چې سره یو وارې آواز یې پورته سو جنګ ته د زه بیا نه لېږم د اختیار درته مخکې له جنګ څخه پاکستان درته وایي چې زه اوس سره کښېنم خو چې ته ځان سره یو ځای کړي د تا د نفاق سره د تا نفاق نه بې اتفاقۍ څخه دښمنانو ډېر استفاده کړې واقعیت خبره دا ده زما د سولې په سیاست کې جبن او ډار نه دی پروت زما د سولې په سیاست کې د بیرته افغانانو د یو ځای کولو سوال پروت دی چې زه وایم آشتي کم آشتي کم آشتي کم چې وجود مې یو تن یوسي دا زخمي پرهارونه چې زما په وجود په افغانستان په وجود باندې لګول سوي دي دې باندې بیرته زه ملهم کېږدم او د دغه سیاست څخه دی چې پاکستان او نور ټول یېرېږي چې که دا افغانان یې راته بیرته یو ځای کړل سبا ته به زه څه خیل ځواب وایم نو ځکه تاسې د دې قومونو ملیتونو د خپلو پښتنو او د سیمو د خلکو یووالی او اتفاق ما ته راکئ د هر شي چې فتح غواړئ تاسې زه بیرته تاسو ته ضمانت درکوم بس دغه جنګ زه وایم چې جنګ مه کوئ چې صرف د اتفاق آواز مو پورته سي اوس خو د دې خاطر نه دی لګیا دی که نه موږ خو د اسکندر سره هم صاحب او د مغولو سره هم صاحب د عربو سره هم د ټولو سره دغه کړي د انګریزانو سره خپل زور آزمایلی دی نه شوروي را سره وو نه بل څوک را سره وو د موږ پلرونو و نیکونو زور تاسې آزمایلی دی که نه د آزمایلی که دا تاریخ درواغ وایي نو چې کله په چقمقي ټوپکو او په سیلاوو او په زنګزده چړو باندې مو خپلې تورې کړي دي دا یې دې خاطر نه مو کړي دي چې تاسو ټول افغانستان به سره راټول سوئ او سره اتفاق به سوئ میر مسجدي به د دې څخه صاحب راپورته سو صاحب د کودامن څخه او عثمان خان پرواني به د پروان څخه راپورته سو امین الله خان لوګری به د دیجې څخه راپورته سو ملا مشکالم به صاحب د وردګ څخه راپورته سو
او په دې ترتیب به د ټول وطن څخه یو اواز راپورته سو چې ورورکه اوس موږ هېڅ شی نه پېژنو د تجاوز سره مواجه یو د دښمن سره مواجه یو په دې کې جرګې وکړي چې یوه جرګه مو سره یو ځای سوه او یو اواز مو پورته سو زه تاسو ته لیکلې در کوم چې سبا ته به دغه پاکستان درته رامنډې کوي چې زه در سره کښېنم زه له سره کښېنم بس دغه خبره